دغه اعلی جنتیان د پیغمبرانو د رسولانو د الله د نیکو بندگانو چې نیکي یې کړي، روژې نیولي، لمنځونه یې کړي، تلاوتونه یې کړي، صدقې یې کړي، هغه نر او ښځې د هغې به بیا کوم مقام وي؟ نو پوښتنه یې ځینې وکړه فاعلاهم ای الله ربي فاعلاهم منزلة، ای زما رب هغه څوک دغه تعریف هم راته وکړه چې په جنت کې تا ډېر لوی مقام ورکړی. قال اولئک الذین اردت، دا بیا عجبې کلمات دي. الله تبارک وتعالی به څه ورته وایي؟ اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی، ای موسی دا هغه خلق دي چې زما مراد وه. څه شي مې وه؟ زما مراد وه. د دوی د عزت درخته ما په خپل لاس ایښې ده، د دوی د عزت درخته ما راشنه کړې ده، یعنی پر دوی باندې زما احسانونه سوي دي، زما خاص بندگان دي، زما مخلص بندگان دي. وختمت علیها، د دوی د عزت درخته ما په خپل لاس ایښې ده او پر هغه باندې بیا ما مهر لګولی دی. فلم ترى عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. د حدیث شریف د دې تور معنا دا ده، الله تبارک وتعالی ورته وایي چې د هغو جنت و ترتیب خو ما برابر کړی دی، پر هغه باندې ما مهر لګولی، د ده ماسې بل څوک بیا نه وویني، د ده ماسې بل څوک بیا نه وویني. حتی داسې نعمتونه الله وایي ما ورکړي دي چې په ټوله زندګي به په سترګو باندې دید نه وسي او په ټوله زندګي باندې په غوږو باندې هغه نعمتونه څوک وانه وري او په ټوله زندګي به د چا په زړه کې هغه فکر لا نه سي راشي، هغه شیان ما دوی ته تیار کړي. چاته ده؟ چاته؟ د الله تبارک وتعالی مخلصو بندګانو، د الله رب العزت خوش کسانو ته الله تبارک وتعالی بیا په جنت کې دا شیان تیار کړي. او الله تبارک وتعالی ته مخلص سړی څنګه کېدلی سي؟ د الله تبارک وتعالی په بندګي باندې سړی الله ته د الله بندګي وکړي، د شیطان لاره پرېږدي، به دا مخلص بنده ده. هو فرق دا دی، یو پیغمبران دي، رسولان دي، صدیقین دي، شهدا دي، د دې خو په قرآن کې ذکر دی چې الله پاک لوی مقامات ورکړي. در دې وروسته هر هغه مؤمن چې مخلص وي د الله په عبادت کې او دا ژوند د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق تیاره کړي، الله تبارک وتعالی به دغه نعمتونه ورکړي چې ټوله عمر به په سترګو باندې دید نه یې سوی، ټوله عمر به صفت په غوږو نه یې اورېدل سوی، ټوله عمر به د چا په زړه کې لا دا نه یې راګرځېدلی چې داسې نعمتونه هم سته. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسې دغه جنت په نصیب کړي. دا کم جنت؟ د اخري. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسې دغه جنت په نصیب کړي. موږ یې د الله تبارک وتعالی څخه غواړو زارۍ ورته کوو انشاءالله. الله جل جلاله یې موږ ته راکړي، الله پاک له موږ سره سیالي نه کوي، نه الله رب العزت انشاءالله زموږ سره وران دي. خو الله تبارک وتعالی وایي تاسې زما خبره ومنئ، زه در سره راضي کېږم. او په حدیث شریف کې راځي الله تبارک وتعالی وایي تاسې دوه حدیثه دي. یو حدیث شریف دا دی وایي ما زما خواته ته یو لوی سره نږدې سه، زه به یو ګز در نږدې سم. په بل حدیث شریف کې راځي د بیهقي ته راولاړ سه زه به در روان سم. نو موږ خو را روان سوي یو انشاءالله، موږ خو بیخي را روان سوي یو. دا دي مسجد ته راځو، روژې مو نیولې دي او دا بیان اورو، په دغه نیت باندې اورو چې کېدلی سي زه د الله تبارک وتعالی سره یو ډېر د نزدېکت لاره پیدا کړم. نو موږ خو دغه نیت دی الله ته په دې باندې شاهد سي، دا ستا بندګان پر دې شاهدان چې موږ له تا سره محبت لرو، ستا د رسول سره محبت لرو او موږ د زړه له کومې په اخلاص باندې تا ته راغلي یو، د توبې په نیت باندې او ستا د قربت په نیت باندې. الله ته زموږ د ټولو جنت الفردوس په نصیب کړي.